بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننی کلاس کې مې تاسو لپاره ډیر مهم ټکي راوړي دي، نو تاسو ویډیو لایک کړئ او تر پایه پورې هم خامخا وګورئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پهلنی موږ سره سره اډمایر. اډمایر څه ته ویل شي؟ ستاینه کول. اډمایر ستاینه کول. امبیشن ارمان. امبیشن ارمان. انالایز تحلیل کول. انالایز چې تاسو کې لیکل درکې تا ته وي چې مطلب دا انالایز کینې د دې تحلیل وکنو دې ته موږ ویل شو انالایز. اپراپریټ مناسب. اپراپریټ څه ته ویل شي؟ دا موږ مناسب ته ویل شو. بیهیویر. بیهیویر څه ته ویل شي؟ یعنی دا د انسان چلند ته ویل شي، یعنی انسان چې څنګه طریقې سره خبرې کوي، ښه اخلاق استعمالوي، بد استعمالوي، نو د دا دې ته موږ ویل شو بیهیویر. بینیفیټ ګټه. بینیفیټ ګټه، یعنی تا ته یو څیز نه پیدا میلاو شي، دې ته ویل شي بینیفیټ. کیپیسیټي وړتیا، یعنی کیپیسیټي دې ته ویل شي. اوس مثال خبره یو ځای په دې کې څومره کسان راځي، نو دې ته موږ ویل شو کیپیسیټي. کمپرومایز جوړ جاړی. کمپرومایز جوړ جاړی. کنسیکوینس پایله، یعنی کنسیکوینس ته ویل شي یعنی پایله، یعنی د یو څیز نتیجه اخیری کې مطلب د یو کار نه څه جوړ شي، نو دې ته موږ ویل شو کنسیکوینس. کنوینس قناعت ورکول. کنوینس قناعت ورکول. کریج زړورتیا. کریج موږ څه ته ویل شو؟ کریج موږ سمپل دې ته ویل شو، یعنی د انسان چې کوم حوصله دې ته تاسو کریج ویل شي. کریټیو خلاق. کریټیو یعنی هغه کس ته وي چې یو څیز جوړ کی. کیوریاسټي. کیوریاسټي څه ته ویل شي؟ دا مطلب تجسس ته ویل شي. ډیسیژن پریکړه، یعنی کله چې یو کس یو ډیسیژن والی یو فیصله وکړي، نو دې ته تاسو په انګلیش کې ویل شي ډیسیژن، پښتو کې ورته موږ پریکړه ویل شو. ډیټرمن. ډیټرمن څه ته ویل شي؟ ټاکل. ډیټرمن ټاکل، یعنی یو څیز ټاکل چې دا کار به په دې باندې وخت کوو، دا به داسې کوو، دا به داسې کوو. ډیګنیټي. ډیګنیټي څه ته ویل شي؟ عزت ته. ډیګنیټي عزت. بل موږ سراسر ډسټریبیوټ ویشل. ډسټریبیوټ څه ته ویل شي؟ یعنی تاله یو څیز څوک درکړي، تا ته چې دا ویشه، نو دې ته موږ ډسټریبیوټ ویل شو. ډیوایډ هم ورته ویل شو. ایفرټ هڅه. ایفرټ هڅه. ایموشن احساس. ایموشن احساس، یعنی تا سره د یو څیز باره کې احساس، نو دې ته موږ په انګلیش کې سمپل ایموشن ویل شو. انکریج هڅول. انکریج چې کله ته یو کس له حوصله ورکې، نو دې ته انکریج وي. انګیج. انګیج څه ته ویل شي؟ ګډون کول، یعنی ته په یو څیز کې ګډون وکې، مطلب دې ته ویل شي انګیج. ایوالویټ ارزونه کول، یعنی ایوالویټ چې کله ته یو څیز مطلب اندازه ولګې چې دا څیز څنګه دی، څومره دی، ښه دی، خراب دی. ایویډنس ثبوت. ایویډنس ثبوت، یعنی ثبوت ته موږ په انګلیش کې پروف هم ویلی شو. فیمیلیر. فیمیلیر څه ته ویل شي؟ آشنا، یعنی چې یو کس یا یو څیز نه ته خبر یې. فیچر. فیچر څه ته ویل شي؟ ځانګړتیا، یعنی د یو څیز خصوصیاتو ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ فیچر. فوکس. فوکس څه ته ویل شو؟ تمرکز، یعنی مطلب دې ته تاسو داسې هم ویل شي، لکه مثال خبره تاسو سټډي کوئ او تاسو په کتاب باندې فوکس کړئ، توجه هم ورکړئ، نو دې ته ویل شي فوکس. فنکشن وظیفه. فنکشن وظیفه. جنریشن نسل. جنریشن څه ته ویل شي؟ نسل ته ویل شي. ګلوبل نړیوال. موږ ویل که دا څیز نړیوال دی، نو دې ته موږ څه ویل شو؟ ګلوبل. آیډنټیټي. آیډنټیټي ویل شي پیژندنه، یعنی کله چې یو څیز ته پیژنې، یو کس پیژنې، نو دې ته ویل شي آیډنټیټي. امپیکټ اغیزه، یعنی امپیکټ مطلب د یو څیز چې کوم اثر وي، نو دې ته تاسو امپیکټ ویل شي، پښتو کې دې ته موږ اغیزه هم ویلی شو. امپروو. امپروو څه ته ویل شي؟ ښه کولو ته، یعنی که تاسو غواړئ چې خپل انګلیش امپروو کړئ، نو تاسو کلاسونه تر پایه پورې ګورئ. انډیکیټ. انډیکیټ تاسو سمپل څه ته ویل شي؟ یعنی اشاره ورکول، یعنی مثال خبره ستا یو ملګری د هغه ته اشاره ورکړي چې مطلب دا کار داسې داسې وکړه، نو دې ته تاسو په انګلیش کې سمپل ویل شي انډیکیټ. انسپایر الهام ورکول، یعنی انسپایر دې ته ویل شي. اوس مثال خبره تاسو مطلب یو کس دی، هغه نه تاسو انسپایر یاست، نو تاسو وایئ چې مطلب دا کس څه کار کوي، مطلب هغه رنګ زه هم وکړم، نو دې ته تاسو ویل شي انسپایر. انټیلیجنټ هوښیار، یعنی انټیلیجنټ څه ته ویل شي؟ هوښیار، یعنی هغه کس چې ډېر هوښیار، ډېر پوه، یعنی په سبق کې هم تکړی، په هر کار کې ډېر زیات تکړی، نو دې ته موږ انټیلیجنټ ویل شو. دې ته تاسو په انګلیش کې ډېر ټکي داسې دي چې مطلب هغه ورته تاسو ویل شي بریلیانټ،
مطلب انټلیکچوال نور هم داسې ډیر دي، خو بهرحال بیا موږ نه ټیم خرابېږي، خو بهرحال دغه تاسو په خپله هم زده کولی شئ. انټرپریټ څه ته ویل شي؟ تفسیر کول. اوس مثال خبره تعالی یو کس څه لیکل درکړه چې دا مطلب انټرپریټ کا. انټرپریټ دې ته ویل شي یعنی چې د هغې نه هغه چې کله ته پړاو کې د دې نه ستا څه مطلب دی، یعنی ته څه د دې نه اخذ کې، د دې نه ته څه ډیرایو کې، یعنی ستا د دې نه مطلب سره د دې تفسیر وکړه، ایکسپلینیشن یې وکړه. نو دې ته موږ په انګلیش کې سمپل ویل شو انټرپریټ. نالج پوهه، یعنی نالج څه ته ویل شي؟ دې ته موږ پوهه ویل شي، یعنی د علم مطلب هم دا دی پوهه. یعنی کله چې یو انسان سره علم ډیر نو هغه په ډیر څیزونو پوهیږي، د هر څه پته ورته، نو دې ته موږ ویل شو نالج. مینټین ساتل، یعنی مینټین څه ته وي؟ دا ساتلو ته وي. یعنی مثال خبره تا اوس مطلب ته کاروبار کې یا دیړي کې څه هم کې، نو مثال خبره تا په یو میاشت کې مطلب تا 1,00,000 روپۍ وګټلې، چې 1,00,000 تا وګټلې نو دا تا لږ پکار دی چې راته مینټین وساتي، یعنی داسې نه چې په بله میاشت کې تا 80,000 وګټې نو دا مطلب ښه خبره نه ده. نو دی ته موږ څه ویل شو؟ مینټین، یعنی دا ساتل 1,00,000 چې ته راروانه میاشت کې هم وګټې. میچیور څه ته ویل شي؟ بالغ ته. بالغ ته په انګلیش کې ایډلټ هم ویل شي، ADULT ایډلټ. یعنی میچیور تاسو هغه کس ته هم ویل شي کم کس چې ډیر زیات پوهه وي، یعنی هغه سره پوهه ورسئ، په هر څیز باندې پوهیږي، مطلب دماغ یې کار کوي، نو دې ته کس ته تاسو ویل شئ میچیور. تاسو وایي که نه په پښتو کې موږ ویل که دا ډېر میچیور کس دی. موټیویټ هڅول، یعنی موټیویټ څه ته ویل شي؟ دا دې ته ویل شي کله چې ستاسو اوس مثال خبره یو ملګری دی، هغه مطلب په ټینشن کې دی، یعنی هغه و چې دا کار به څنګه کېږي او دا به څنګه کېږي، نو هغه ته موټیویټ کې، هغه له ته کریج ورکړي، یعنی څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویلي کریج او موټیویټ مطلب دا دی هغه کس له حوصله ورکړي چې مثال خبره دا کار به ته داسې وکړي. ابجیکټیو څه ته ویل شي؟ دا موخه، یعنی ابجیکټیو تاسو دې ته ویل شي مقصد ته. یعنی مخکې زموږ یو ټیچر هغه موږ ته ویلو چې تاسو ماته د ابجیکټیو چې کوم سینونیمز دي، یعنی تاسو ماته دا 15 وایي نو زه له موبایل درکوم. نو بیا ورته ما ویل خو بیا ته ما موبایل نه اخیستو. د ابجیکټیو چې کومه دی دا موږ مقصد ته وایي، یعنی ستا څه ابجیکټیو ده، یعنی ستا څه مقصد دی. دې ته تاسو مطلب په انګلیش کې میشن هم ویل شي، دې ته تاسو ایم هم ویل شي، دې ته مطلب نور هم دغه رنګې ټکي دي، بهرحال څه د مانه وسیر هم دي، خو بهرحال دا ورته هغه ټیم کې ما ټیک کړي. نو ابجیکټیو چې کومه دی دا موخه یا مقصد، یعنی ستا وټ از یور ابجیکټیو، یعنی ستا څه مقصد دی، داسې هم ته ویلی شي. ابزرو څه ته ویلی شي؟ کتنه کول. یعنی کله اوس مثال خبره تاسو ته مثال خبره یو څیز تا له څوک راوړي او تا ته وایي چې هلکه دا وګوره دا ابزر وکړه چې دا دی څنګه جوړ څنګه دی، نو هغې چې کوم ته ابزرویشن کوي. ابزرویشن چې کومه دی ابزر ورب دی او ابزرویشن چې کومه دی دا ناون دی. نو ابزرو چې څه ته ویل شي؟ کتنه کول، یو څیز ته په صحیح نظر باندې کتل، یعنی چې دا څنګه جوړ دی، څنګه مطلب دی، د څو روپو دی، دغه رنګي. اپرچونیټي څه ته ویل شي؟ موقع ته، یعنی دې ته تاسو په انګلیش کې چانس هم وایي، تاسو وایي که نه په پښتو کې موږ ویل که چانس هم مس کړو، نو دې ته تاسو اپرچونیټي هم ویلی شي، یعنی موقع. مثال خبره اوس تاسو ته یو ځای کې یو ښه موقع میلاو شي، چانس میلاو شي، نو دې ته تاسو په انګلیش کې ویل شي اپرچونیټي. پرسپشن څه ته ویل شي؟ ادراک. یعنی پرسپشن دی ته ویل شي چې مطلب ستا د یو څیز باره کې سوچ څه دی، یعنی که زه له تا نه تپوس وکړم چې ستا د هندوانو په باره کې سوچ څه دی، نو دې ته تاسو څه ویل شي؟ پرسپشن. یعنی چې تا ته د هندوان څنګه خلق ښکاري، نو دې ته تاسو سمپل په انګلیش کې ویل شي پرسپشن. ملګرو زه امید کوم چې دې به تاسو په اسانه طریقې سره پوه شوي یاستئ. ملګرو که چېرته تاسو ته په څه کې هم مسله نو تاسو بالکل موږ ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ، انشاءالله هغه ټاپک به موږ ستاسو لپاره راوړو او تاسو به په هغې باندې په اسانه طریقې سره پوهیږو. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو، اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر خیال ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله، آباد، بریالي، ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.